دا زما او ستا په کور کې چې هر چا ورشه چې ته موبایل ورکړی دی په لا اله الا الله که ولاړ سي که مولوی صاحب دی که تبلیغیت دی که مجاهد دی که سپینډر ریاجي صاحب دی او که د قرآن معلمه د الله په خدای قسم که ولاړه چې د قرآن معلمه زه خو د دې معلمو ډېر خلاف یم چې تاسو کومې خبرې پیشې کړي دي هغه دا نور اسکولو والا نه دي پیشې کړي درواغ به نه سره وایو په قرآن به خلک نه سره خطا باسو په مدرسه به خلک نه سره خطا باسو بیا به مال ملایان راشي چې مولوي صاحب ته بیا پر دا خبرو لګې راسه زه در ښکاره کوم یوه دوه درې دا به د خدای دپاره جنې وباسو 99% دغه معامله روانه ده ماله یو شادي شده سړی راځي ژاړي مولوي صاحب زما کور والا د درو کسانو سره اخته ده د درو کسانو سره 3 کسان موبایل مې راوایست ډیټا مې راوایست د هر سړي سره جلا تعلق دی سلام و دعا ده دا په خدای قسم درته وایم یو خاوند و ما ته وایي دا نه چې پرېدی سړی راته وایي وایي بیا مې کوشش وکړئ حتی چې بیا مې ښځه کښېنوله پلار مې کښېنوئ بیا پر قرآن لاس راسره کښېښو چې لاس یې راسره کښېښوئ ټیک ده صحیح ده اولاد هم لري بچان هم لري نو وایي بیا خیر خرچه به راتلله کالي دي پړونه دي سونات د روپۍ دي بیا پوښتنه وکړه چې ښځې ما تا خو واده سره کړې وه دا څه معنا شو ویلې وله کا نورې خبرې م پرېښول دا نو نسم پرېښولی چې هغه ما ته خرچه راکوي زه بیا نه جن اخلم دا ګپه نه ده دا موبایل به ما او ستا کور لره دا خبرې راوړي زما او ستا کور لره به موبایل دا خبرې یوه زنانه د واده پر 10مه وشلمه باندې و یو چا ته ټلیفون کوي ویډیو کال کوي ویډیو ورته وایي د واده خاوند یې تللی دی په کاروبار په کارو کتار پسې دا ټلیفون ورکوي موټر راوله ولاړ به سو پلاني و پلاني پارک و پلاني ځای لره منظره به یوه زنانه شادي شده خاوند غریب په خپله غریبي اخته سوچ یې دا دی چې ښځه مې پر کور ده او دا چیرې تللي دا د چا سره کالونه کوي دا ټلیفونان کوي وایي راسه موټر راوله ولاړ به سو یو ځای یو پارک مارک یو زیارت یو بولان مولان ولاړ سو په خدای په محمد رسول الله په ذوالجلال که زه و تاسو ته درواغ وایم زما ژبه را پرې کوي که ما یوه خبره غلطه کوله نو به ته ما ته چې مولوي صاحب تا د څه در پېښه ده جهان خبره ما ته دا را پېښه ده چې ستا مړ پلار نه دی چې په قبر زاغله خبره و ما ته دا را پېښه ده زه هم د معاشرې سړی ته هم د معاشرې سړی زه هم د دې علاقې فرد یم ته هم د علاقې فرد یم او دا خبرې هم د دې علاقې دي خبرې د دې علاقې دي ما او تا کور والا ته موبایل ورکړی دی آی ډي مې ورخلاصه کړې ده واټساپ مې ورکړی دی میسنجر مې ورکړی دی دا چې پر سجده مړی سي سجده لا اله الا الله که زه دا زنانې ومنم یو خاص مفتي سپین سرې مشران هغه چې ډاکټر لره ځي 10 ورځې بیماري پر ځان تېروي نه جوړي دردونه وړي غمونه وړي ډاکټر لره نه ځي یوه خو دا دی چې پر سر یې نه وي درد څه بیا ډاکټر لره ولاړې سي وروره بیا یې مخ ولس کړی ډاکټر جلا ګپه ده دې جلا ګپه څنګه خبرې دي څنګه کم حال دی ډاکټر لره یو ښځه ورله علاج یې کوئ هغه څرنګ د خوا برابره وه بچتي علاج یې وکړي بیا یې وغوښتله سړی ورلی ورته ویلې ول دا زما تعلق دی دا به را پرېږدي هغه ول اوس ما واده ورسره وکړي ته پوهېږې کار دې پوهېږي څه رقم خبرې دي ولې دا زما او ستا په کور کې چې هر چا ورشه چې ته موبایل ورکړی دی په لا اله الا الله که ولاړ سي که مولوی صاحب دی که تبلیغیت دی که مجاهد دی که سپینډر ریاجي صاحب دی او که د قرآن معلمه د الله په خدای قسم که ولاړه چې د قرآن معلمه زه خو د دې معلمو ډېر خلاف یم چې تاسو کومې خبرې پیشې کړي دي هغه دا نور اسکولو والا نه دي پیشې کړي درواغ به نه سره وایو په قرآن به خلک نه سره خطا باسو په مدرسه به خلک نه سره خطا باسو بیا به مال ملایان راشي چې مولوي صاحب ته بیا پر دا خبرو لګې راسه زه در ښکاره کوم یوه دوه درې دا به د خدای دپاره جنې وباسو 99% دغه معامله روانه ده 99% چې دا زنانې ما ورته ایله کړي دي مخان یې لڅ دي میلاو دي موبایلان دي بله جوالک راغلی مولوي صاحب نو خیر دغه بیا دغه فیصله وسو څه چم وکړه مال د طلاق بغیره بله لار نشته طلاق بل هلک رالی چې مولوي صاحب داسې کور والا پلانۍ اوس ګر سره زما سره نه کښېنې داسې سلامونه و کلامونه و د خلکو سره ستا څه چم وکړم یعنې زه تر ډېره حده کوشش کوم چې طلاق نشي راځي دې تاواني سم
زه دې د خپل جیب په لکور په تاوان نسم خدا شي نه کوم لیکن په دې ځای کې وچ کړه کوته چې ورسره طلاق کې بل لار نستا چې سبا زمون لونی ازمن خوندي العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله خدا نه خاصره طلاقی دراغه دا خبره ده واخه موبایل انجن واخه فیسبوک چې واخله دا فیسبوک څه کوي دا موبایل څه کوي اڅونو د افسوس خبرې دي یار امریکایانو کاپیران خو زموږ پلرونه نه دي چې ما استاد سره احسان په فیسبوک کې کړی دي دا دې لپاره نه دي کړی دا دې لپاره کړی چې ستا زنانه